د مزار شریف په سلطانیه جومات کې د قرآن کریم سره د مینې تر نامه لاندې دریمه غونډه جوړه شوه. دا غونډه د شیعه او سنیانو پښتون کې جوړه شوه. د سلطانیه جومات د جمعې امام او د دغې غونډې تنظیمونکي وایي چې د دا ډول مراسمو له ترسره کولو څخه یې موخه د دیني او ټولنیز یووالي پیاوړی کول او د قرآن کریم تلاوت ته د ځوانانو هڅول دي. ما باید فرمولهای اجرایی قرآن را به مردم تبیین کنیم. یکی از اونها وحدت است. صدها فرمول برای پیشرفت وجود داره. بحث تخصص است، بحث تشریک مساعی است، بحث به اصطلاح ارزش محوری است که ما کارها و مسئولیتها را به اساس تربیت قرآنی به نخبگان و متخصصان و در واقع انسانهای نیرومند بدیم. ورته مهال یو شمېر قاریانو چې په دې جومات کې له قرآن کریم سره د مینې په دریمه غونډه کې ګډون کړی دی خوښي څرګنده کړه او د دغې سیالۍ له تنظیمونکو څخه یې مننه وکړه. دوی په راتلونکو کې هم د دا ډول پروګرامونو له ترسره کیدو څخه غوښتنه وکړه. در سابق ما شاهد چنین برنامه‌هایی نبودیم. به سعی و تلاش بزرگان علمای صدیق و خدوم ولایت بلخ امروز الحمدلله چنین زمینه‌ای فراهم شده که همه برادران در کنار هم دست به دست هم در آغوش هم در سایه ظلال قرآن کریم دور هم جمع می شود، در برنامه‌های قرآنی شرکت میکنه. واقعا که برای همه مسلمانان خصوصا مردم شریف و سربلند ولایت بلخ جای بسیار خرسندی و خوشحالی است. برگزاری چنین مجالس و محافل قرآنی که قرآن خود نور هست و یکی از معجزات قرآن صوت قرآن هست باعث می شود که وحدت و استحکام بیشتری در بین جامعه اسلامی به وجود بیاید. چنین محافل باعث ایجاد وحدت بین مذاهب با هم برادر در افغانستان میشه و ما از چنین برنامه حمایت میکنیم. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف د سلطانیه جومات مسؤلین هر کال د روژې د مبارکې میاشتې پر رسیدو سره د بیلابیلو قومونو په ګډون د قرآن کریم حسن تلاوت سیالۍ په لاره اچوي او تمه ده چې په راتلونکو ورځو کې به د دغو سیالیو د څلورم پړاو له ترسره کیدو وروسته یې ګټونکي د یو لوړ شانداره مراسمو په ترڅ کې اعلان شي چې ورسره به دغه دوره هم پای ته ورسیږي.